پاکستاني ځواکونو یو ځل بیا پر کونړ د برید پلان درلود خو د افغان زړورو زلمیانو د قوي مقاومت ښکار شول. سلام او مینه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. درنو کتونکو، تاسو ګورئ دا وخت یاران پلس یوټیوب چینل. که چېرته تاسو د سپورټ او سیاست مینوال یاست نو زموږ چینل مو په خدمت کې دی، خامخا یې درسره سبسکرایب کړئ. تېره شپه پاکستاني ځواکونه د نړۍ له دوکلام سیمې تېښتې ته اړ شول. هغه راپورونه ناسم بلل شوي وو چې ګواکې پاکستاني ملیشو د کونړ ولایت ناړۍ ولسوالۍ په دوکلام سیمه کې د پوستو جوړېدو چارې پیل کړي دي. د پوځ سرچینې وایي پاکستاني ځواکونو د افغان سرتېرو د درنو ګوزارونو له ویرې دوکلام سیمه پرېښې ده او زیات کیلومتره له خپل اصلي ځای هم په شا شوي دي. دوکلام سیمه اوس په بشپړ ډول د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې افغان ځواکونو 6 پاکستاني ملیشې سختې ټپیانې کړي دي. اعلامیه کې غوښتل شوي وو چې افغان ځواکونه د نورو پر دوی بریدونه نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې 2 ورځې وړاندې هم په خوست ولایت کې د تڼۍ ولسوالۍ په ورژلې سیمه کې د پاکستاني لوري د ازغن سیم غځولو په حال کې د افغان امنیتي ځواکونو او د ورژلې د سیمې له هرباکیانو له قوي مقاومت سره مخامخ شول. په نتیجه کې یې سیم غځولو ته پرې نه ښودل شول او بیرته په شا وتمبول شول. د دې پیښو سربیره په پاکستان کې هم د خپلمنځي شخړو راپورونه راځي. د مولانا فضل الرحمن ګروپ غواړي چې له عمران خان څخه جلا شي او د عمران خان حکومت د ړنګېدو لپاره یې قوي تصمیمونه نیولي. مولانا فضل الرحمن د خپلو پلویانو څخه غوښتلي دي ترڅو د عمران خان حکومت ړنګ کړي. هغه په یوه غونډه کې چې ګڼ شمېر مینوال یې ورته راټول شوي وو وویل عمران خان سم حکومت نه دی جوړ کړی، عمران خان ناسم حکومت چلوي، باید دغه حکومت رانسکور شي. خو تر اوسه پورې د عمران خان پلویانو د دغه توندو غبرګونونو په هکله کوم ځواب نه دی ورکړی. ملګرو، له تاسو څخه ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه پورې وکته. که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو د مهربانۍ له مخې درسره سبسکرایب یې کړئ.